یو ځل بلال رضی الله تعالی عنہ د وخت د داخلېدلو نه مخکې د سحر اذان وکړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوسه شو او بیا ورته وفرمایل پیشا ولاړ شه او بیا आवाज وکړه چې الا ان العبد ناما خبردار بنده ادو زه په حالت د خوب کې وم او پوه نه شوم معنا د وخت اذان شوی دی نو په دغه موقع باندې چې کله بې محله اذان وشي وخت لا داخل شوی نه وي او اذان وشي نبی علیہ السلام غوسه فرمایلی ده نو بغیر د وخت د داخلېدو نه اذان کول دا درست نه دي دلته به لږ درته د یو مسئلې وضاحت وکړم دا کومې نقشې چې راځوړند دي یا دا کومې ګړۍ دي نو دا ګړۍ او دا نقشجات په پاکستان کې چې څومره دي نو دا مفتی محمد شفیع رحمه الله زمونږه هغې او داسې نور علماو دا نقشې جوړې کړې وي او دا فلکیاتو والا ملګري به پوهېږي نو دا په 18 درجې باندې جوړې شوي دي 18 درجې او بیا نوی تحقیق د مفتی رشید احمد صاحب لدیانی رحمه الله هغې چې کوم تحقیق دی نو هغه په 15 سنټیګریډ باندې جوړې شوي دي 15 درجاتو باندې جوړې شوي دي جدید کومې نقشجات دي نو په دغه دواړو نقشو کې د ماسخوتن او د سحر په منځ کې فرق دی په دې زړه نقشه کې په دې ګړو مطابق د سحر د منځ ټیم ناوخته داخليږي د وخته او د ماسخوتن پکې ناوخته داخليږي خیال مو دی په مسله پیږي کنه په دې ټول ځان لګ پیږي په دغه زړو نقشجاتو کې د ماسخوتن د منځ وخت د اذان دا ناوخته داخليږي او سحر پکې په وخت داخليږي او د 15 درجو چې کومه نقشه ده جدید نو هغه کې د ماسخوتن د کوم اذان وخت دی دا د وخت داخلي او د سحر په کې نا وخت داخلي د دې بالکل الټا اوس موږ په کومه نقشه باندې عمل وکړ دی ما خو دلته د خپل مقتدیان طویل او خپل حق کې هم زه احتیاط باندې عمل کوم نو په دواړو نقشو کې چې کوم طرف د احتیاط ته موږ تاسو له پاغي عمل وکړ دی نو وګوره په ماسخوتن کې په دې کې نا وخت ټیم داخليږي او په نوې نقشه کې د وخت نو په زړه نقشه باندې عمل وکړ دی چې په زړه باندې موږ وګو نا وخت ټیم داخل شو د وخت په خپل راغی او سحر په وخت کې نو په دې کې ټیم داخليږي د وخت او په نوې نقشه کې نا وخت داخليږي نو موږ له پکار دي چې اذان د سحر په موږ کوم اذان دی هغه د جدید نقشې په مطابق وکړو او موږ د قدیم نقشې په مطابق وکړو روزه موږ ماته بند کو د قدیم نقشې په مطابق په دا احتیاطي طرفونه دي کوم مرغري په دې پیښوي خلک نه بیا باندې ځاله پښتونه کوي پیښې کو پیښ نشي دلته چې کوم اذان اوس د سحر کې د دې غړې مطابق کی نو د نوې نقشې مطابق دا اذان اونشو صحیح ده نو خاص کر بیا رمضان کې زنانه په دې انتظاری چې اذان وشي نو فورا ورپسې مونږ کوي نو د نوې نقشې مطابق دغه مونږ ونشو بلا علما دي او د جدید او د نوې نقشې د دلایل د مضبوط دي د دې نقشې دلایل کمزوري دي هغه ما مطالعه کړی دوه طرف ته نو دا خبره باندې تاسو ځان فکر اوس زمانه دا خبره وي پکې علل اعلان کوله نو بیا به خلک ویل شره د ټول خبرې نوې کوي اوس پکې یو بل کې سره وېستا په خبره به موږ د خلک اسیم بس په دغه نظر ګوري او بهر حال دا زموږ ذمہ داری ده مسائل دی په دې سره ځان پویو نو نبی علیہ السلام غوسه شو ولی چې اذان بیٹه مشو